له مزار شریف نه تر ازبکستان هیواد پورې د اوسپنې پټلۍ د بیا رغونې چارې پیل شوې. مسؤلین وایي دغه پروژه چې 15 کیلومتره اوږدوالی لري تړون یې له یو ازبکستاني شرکت سره د 6 میلیونه او 300 زره امریکایي ډالرو په لګښت شوی چې چارې به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي. د ازبکستان د حکومت یا د هغو د کمپنیو سره چې زموږ قرارداد شوی دی نو هغه ورونه هم راغلي دي. نن به په دغه افتتاحیه غونډه کې شرکت را سره کړی دی او د دې افتتاح به کېږي. دوی به خپل کار پیل کوي. موږ به دوی ته د هر راز امنیت او د هر راز خدمت ډاډ ورکوو. هزینه تقریبا 6 میلیونه 3 لکه ډالر تقریبا د دې قرارداد هزینه ده او د اوسپنې پټلۍ د ادارې له طرف څخه دا پرداخت کیږي. له بلې خوا د بلخ مرستیال والي د اوسپنې پټلۍ د بیا رغونې چارې د دواړو هیوادونو په ګټه وښودې او په سرته رسولو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. این پروژه هایی که ما شما میبینیم امروز شروع میکنیم و این پایده ای به تمام ملتی که در افغانستان هست و در ازبکستان هست و دیگر کشورهایی که در همسایه ما شما داونه هست این پایدهشان میرسد. د یادونې وړ ده د اوسپنې پټلۍ د بیا رغونې چارې په مزار شریف ښار کې د مولانا نړیوال هوایي ډګر څخه پیلیږي او تر ازبکستان هیواد پورې به دوام وکړي.